السلام علیکم. هم پښتون خبرونه سره زم شاه سلیم جان او زم روشنا زمیر ټولو ناول وړاندې کوم مهم خبرونه. د طالبانو په ملاتړ کوونکو باندې د بندیزونو لګول لپاره متنازع بل د امریکای سېنات ته وړاندې کړی شوی دی. د قانون د لارې بعد د طالبانو د پټ ځایونو لاجستیک سپورټ یعنی وړو راوړو سہولت، خفیه معلومات، طبي امداد او مالی ملاتړ ورکولو پته لګول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د امریکای په سېنات کې وړاندې شوی بل د پاکستان پر ضد بللی دی. د امریکای د فوج مشر جنرال مارک میلی خبرداري ورکړې چې د 12 میاشتو په لنډه موده کې القاعده ترهګر د افغانستان څخه په امریکای ګواښ کولی شي. طالبانو د افغانستان د 1940 کال اساسي قانون په عارضي توګه د خپلولو اعلان کړی دی. دا غاین دی چې د لومړي ځل لپاره افغان میرمنو ته د رای ورکولو حق ورکړی. پاکستان افغان طالبانو ته د افغان فوج د تربیت او بیا منظومولو برخه کې د مرستې وړاندیز ورکړی دی. رپورټونه وایي په دې اړه د پاکستان چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې هم شوې دي. پاکستان افغان طالبانو ته د پاکستان چین راهداري یعنی سی پیک کې د ګډون بلنه ورکړې ده. افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي دی چې پاکستان د طالبانو حکومت ته په سی پیک کې د شرکت بلنه ورکړې ده. د افغانستان تاجرانو پاکستان ته د تازه میوو او سبزیانو په برآمداتو کې د مشکلاتو خبر ورکړی دی او د طالبانو حکومت نه مطالبه کړې چې پاکستان سره د دې مسلې حل لپاره سنجیده خبرې وکړي. طالبانو د پیومو په وړاندې عملیات زیات کړي دي چې لامل یې قیمتونه 3 چنده زیاتې شوي دي. د پاکستان فوج وايي شمالي وزیرستان کې د طالبانو 4 قومندانانو په شمول 10 ترهګر وژلي دي. د ایران او پاکستان پولې ته نږدې د ایران لخوا ترهګرو په ډزو کې د فرنټیر کور یو ځوان شهید شوی او یو بل زخمی شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت به ملک ته غیر ملکی سرمایه‌کاري راوستو او د صوبې یو مثبت عکس پیش کولو لپاره په متحده عرب اماراتو کې د دوبۍ نړیوال ایکسپو کې برخه اخلي چې پکې د غیر ملکی سرمایه‌کارۍ لپاره د صوبایي حکومت مهمه منصوبې به پیش کیږي. بنو هلال فوډ اتھارټي پر ضد د بنو مصالح منډي دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کاروباري هفتې په 3 ورځ هم د ډالر په نرخ کې هیڅ کمی نه دی راغلی. رپورټونو تر مخه نن د کاروبار په نړۍ کې په انټر بانک کې د $1 نرخ 1.80 روپو ته ورسېدو. ملک د کرونا وبا 4مه چپه روانه ده او بل خوا مرګونو او نوې مثبتو پیښو کې کمی هم راغلی دی. 2 میاشتې وروسته د کرونا کیسونو شمیر 2000 څخه کم شوی. په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 52 کسان وژلي دي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر NCOC خبرداري ورکړې چې ویکسین نه لګونکو خلاف د بندیزونو آغاز کې 2 ورځې پاتې شوې دي. د انګلیش کرکټ بورډ لخوا معافي د پاکستان لپاره یو غټه کامیابي ده. د ټویټر د لارې په خپل بیان کې اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویل چې د انګلیش کرکټ بورډ لخوا د معافي اعلان د پاکستان لپاره یو غټه کامیابي ده. او د امریکای په جرمونو په پیښو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د امریکای تحقیقاتي ادارې فیډرل بورډ آف انویسټیګیشن یعنی FBI د جرمونو په کلني رپورټ کې ویلي دي چې په امریکا کې د قتل عام پیښو کې د کال 2020 په نسبت 10% زیاتوالی راغلی دی. پاکستانی شاهین به راتلونکي میاشت کې سریلانکا ته سفر کوي. قومي ټیم به دې دوره کې 2 ورځني او 3 ونډې مقابلې کوي. وقار یونس او مصباح الحق نه پس د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان هم د خپل عہدې څخه استعفا ورکړې ده. د ملک په زیاترو میداني سیمو کې به موسم ګرم او وچ وي، خو سند، جنوبي پنجاب، جنوبي بلوچستان، کشمیر او خواوشا سیمو کې د تیزو هواګانو سره د نور باران امکان دی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه سره راځو د وړې شاندمې نه پس پښتون سره اوسئ.
خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. د طالبانو په ملاتړ کوونکو باندې د بندیزونو لګولو لپاره متنازع بیل د امریکای سېنیټ ته وړاندې شو. د قانون د لارې به د طالبانو د پټ ځایونو لاجسټیک سپورټ، وړو راوړو سہولت، خفیه معلومات، طبي امداد او مالی ملاتړ ورکولو والا پته به لګولی شي. ریپورټونو تر مخه په ځانګړي توګه هغه کسان به معلومولی شي چې په پنجشیر دره کې د حملې او مزاحمت په وړاندې له طالبانو سره مرستې کړي. د امریکای د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکنزي خبرداري ورکړې چې په راتلونکي ورځو کې به د پاکستان لپاره مسلې زیاتې شي. د پاکستان څخه په افغانستان د دباو د زیاتېدو امکان هم شته. جنرال مکنزي وویل چې له پاکستان څخه افغانستان ته د لاسرسي لپاره د مهم هوایي لارو کارولو په اړه خبرې هم روانې دي او له پاکستان سره به په یو ځای کار وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاري د امریکای په سېنیټ کې وړاندې شوی بل د پاکستان پر ضد بللی دی. هغه ویل چې پاکستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد د امریکای په جګړه کې د ملګرتیا لپاره ډیر نقصان برداشت کړی دی. مزاري وایي دا قانون له افغانستان څخه تادیه کې د وتلو او له هیواد څخه د اشرف غني له تېښتې وروسته په کانګرس کې رامخې ته شوی. د امریکای د فوج مشر جنرال مارک میلي خبرداری ورکړې دی چې د 12 میاشتو په لنډه موده کې القاعده ترهګر د افغانستان څخه په امریکای حمله کولی شي. جنرال مکملی ویلي دی القاعده یا داعش د یو داسې فکر سره دی چې په امریکای برید وکړي. د افغانستان په بې کنټروله سیمو کې دوی له 12 نه تر 14 میاشتو موده کې ځانونه فعالولی شي. جنرال مکملی وینا تر مخه چې هغه تیر کال په آخر کې دا اندازه لګولې وه چې له امله د افغان حکومت د ړنګېدلو امکانات زیاتېدی شي. د امریکای فوج مشر زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نه لري چې طالبان یو ترهګره ډله وه او لا اوس هم ده. اوس به کتل کېږي چې آیا دا ډله په افغانستان خپله واکمني ټینګولی شي او که دې هیواد کې کورنۍ جګړې پیلیږي. طالبانو د افغانستان د 1944 کال اساسي قانون د پارزي توګه د خپلولو اعلان کړی. دا هغه آئین دی چې د لومړي ځل لپاره افغان میرمنو ته د رای ورکولو حق ورکړی و. رپورټونو تر مخه افغان طالبان وایي د دې قانون هغه هر شک چې دوی ورسره موافق نه دي لرې به یې کړي. د طالبانو د عدلیې عبوري وزیر مولوي عبدالحکیم ویلي دي چې د 1944 کال اساسي قانون به د لنډې مودې لپاره د بدلونو سره نافذ شي. هغه شکونه چې د اسلامي او شرعي اصولونو سره په ټکر کې وي له اساسي قانون څخه به ویستلی شي. دا وخت موږ سره د افغانستان پر روانو حالاتو باندې خبرې کول لپاره خپل سینیر همکار د ټلیفون له لارې موجود دی. طاهر خان صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. د ټول نه اول به زه تاسو نه پوښتنه کوم د امریکې په سېنیټ کې وړاندې کړی شوي د دې نوي بل په باره کې دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ ګوره امریکایانو ټول عمر هغوی د خپلو مفاداتو د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی. افغانستان کې تاسو وګورئ چې د امریکایانو کله ټول فوجان نه وته او یو بحث روان شوی چې فوجان وباسو او که نه، نو د امریکای صدر دا خبره وکړه جو بایدن چې دوی د افغانستان د آبادۍ لپاره دوی فوجان نه ولیږلي او د خپلو مقاصدو لپاره لیږلي وو. نو په ماضي کې تاسو وګورئ چې کله روسان د افغانستان نه لاړل نو امریکایانو اولنی وار چې و هغه په پاکستان کړی و. پاکستان باندې بندیزونه هم لګولي وو. د پاکستان F-16 چې کوم هغه الوتکې وې جنګي د هغې لپاره کومه پیسه ورکړې وه، تیارې هم نه ورکولې، بیا وایي چې پیسه هم نه درکوو، په هغې به غنم درکوو. نو اوس هم چې کوم دی د امریکایانو د خبرې چې شو طالبانو سره اوس پاکستان ته کې مدد وکړه، امریکایان لاړل ووتل. نو اوس هغې د پاکستان باره کې هم داسې دا ځینې سینیټران جمع شوي دي چې هغې پاکستان باندې د بندیزونو لګولو کوشش وکړي، افغانستان طالبانو سره هم تعلقات خرابولو کوشش کړي. نو بهرحال امریکایانو خپل فوجان وباسل. هغوی اوس هغې دپاره د پاکستان زما په نظر باندې حیثیت اوس هغه رنګې نه دی پاتې. نو لہذا زما په نظر داسې بیلونه چې دي دا پیش شوي دي دا په پاکستان باندې دباو اچول غواړي. د پاکستان هغه امریکا سره چې کوم ملګرتیا وه هغې ته نقصان او زیان رسول غواړي. جی طاهر صاحب دویم تپوس به تاسو نه دا کوم چې موږ ته چې څنګه خبرونه راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ظاهر شاه د دور قانون چې دی نو هغه واپس نافذ کیږي او چې څه شکونه د دوی ورسره موافق نه وي نو هغه به د دې نه حذف کړی شي. نو تاسو دې څنګه ګورئ چې آیا دا د طالبان د حکومت له طرفه یو بل کوشش دی چې باقي نړۍ د طالبان د حکومت تسلیم کړي، ځکه چې هغې قانون کې په اول ځل افغان میرمنو ته کافي حقوقونه چې دی نو سپارلي شوي؟ ګوره طالبانو باندې خو مختلف دباوونه شته، فشار ته زیاتیږي او چونکې په افغانستان کې یو آئین موجود وو، هلته یو حکومت وو، یو نظام وو، پارلیمنت وو،
نو د طالبانو نه کوم غوښتنې کیږي چې یو خود ټول شمول حکومت وي، نور خلک د پکې شامل وي، طالبانو نه علاوه دا هم خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان کوم عین چې التنه منظور شوی او پاس شوی نو دا عین څه شو. نو طالبان چې اوس هغه وی چې موږ د فوجي عملیاتو یا د اپریشن یا د جنگ په بنیاد باندې کابل ته راغلی یو، دا د هغې په نظر باندې یو انقلاب دی. نو خو بهرحال بیا هم چې عین و نو دوی څنګه نظام وچلي، ځکه افغانستان د نظام چلولو دپاره خو به د افغانستان چلولو لپاره تاله یو عین خو پکار دی. نو د طالبانو دا اوس چې کوم ظاهرشاه د وخت د عین خبره کوي او په هغې کې ځنې د بدلون خبره کوي، نو هغه وخت کې ظاهرشاه هم هغه سره ټول اختیارات وي، هغه باچا او هغه وخت افغانستان کې ډېر یو نظم او یو منظم هیواد و، هغه رنګ ترقي خو نه اوس په شان. نو طالبان هم لکه خپل امیر ته چې کوم حیثیت ورکړی دی یا هغوی ټول اختیارات ځان سره ساتل غواړي، د دې په نظر باندې هغه عین کې بیا هغه شیان به وي کوم چې د ظاهرشاه د وخت په عین کې او دا باندې به د دنیا غ فشار هم په دې ځان باندې دباو هم لږ کم کړي او بل خلکو ته هم وایي چې دغه عین دوی خپل کړی دی. نو بهرحال دا طالبانو یو کوشش دی او چونکې ظاهرشاه هغه وخت په خلکو کې ډېر زیات یو پاپولر شخصیت و، ډېر مشهور و او نو دین دا یو کوشش کوي چې څه نه څه د خلکو همدردي حاصلولو لپاره د عین خبره کړې ده او بیا د ظاهرشاه د باچا د وخت د عین خبره کړې ده. ډېره مننه طاهر خان صاحب د وخت راکولو. اوس خبرونه مخ په وړاندې بوځو. پاکستان افغان طالبانو ته د افغانستان فوج د تربیت او بیا منظمولو برخه کې د مرستې وړاندیز ورکړی دی. رپورټونه وایي په دې اړه د پاکستاني چارواکو افغان طالبانو ترمنځ خبرې هم شوې دي. رپورټونو تر مخه د دې نه وړاندې کابل ته د پاکستان د فوج استخباراتو مشر جنرال فیض حمید د سفر په موقع هم په دې موضوع خبرې کړې وې. افغان طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او پخوا یې وضاحت کړی و چې د ISI مشر کابل ته د سفر پر مهال یوازې په دوه اړخیزو موضوعاتو او د امنیت برخه کې د پاکستان په اندېښنو خبرې کړې دي. سرچینې وایي د پاکستان دا وړاندیز په دې پورې مشروط دی چې د طالبان حکومت به په رسمیت وپېژندل کیږي او افغان فوج کې به د ټولو قومونو وګړي شامل وي. پاکستان افغان طالبانو ته د پاکستان چین راهدارۍ یعنی سیپیک کې د ګډون بلنه ورکړې ده. افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي دي چې پاکستان د طالبانو حکومت ته په سیپیک کې د شرکت بلنه ورکړې ده. رپورټونو تر مخه سفیر منصور احمد خان ویل چې د طالبانو مشرانو سره په سیپیک او په نورو منصوبو خبرې اترې شوې دي چې مقصد یې د افغان معیشت ملاتړ کول دي. منصور احمد خان ویل چې پاکستان د افغانستان ګاونډیانو د سیمې نورو هیوادونو سره په رابطه کې دي. دوی په افغانستان کې د صلح او ثبات لپاره کار کوي. د افغانستان تاجرانو پاکستان ته د تازه میوو او سبزیانو په برآمداتو کې د مشکلاتو خبر ورکړی دی او د طالبانو حکومت مطالبه کړې چې پاکستان سره د مسلې حل لپاره سنجیده خبرې وکړي. کابل کې د سوداګرو د تنظیم مشر جان الکوزی ویلي پاکستان هر ورځ یوازې 10 لارو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او پاکستاني غاړې نه د افغانستان خاورو ته تر 100 زیاتې لارې راځي. ښاغلي الکوزی ویل دا یوه سنجیده مسله ده او په حکومت هم غږ کړی چې پاکستاني چارواکو سره دا مشکل حل کړي. هغه خبرداری ورکړی که د افغان برآمداتو مسله حل نشي دا به د افغان سوداګرو لپاره منفي نتیجې ولري. د ننګرهار تاجران هم د دغه شان مشکلاتو نه سر ټکوي. د ننګرهار د سوداګرۍ د تنظیم مشر حاجی ګل مراد عرب وايي حکومت د پاکستان سره د تازه میوو او سبزو علاوه د ټولو افغان برآمداتو مسله حل کړي. ښاغلي عرب زیاته کړي چې هر ورځ باید لږ تر لږه 600 لارې پاکستان ته واوړي او که داسې ونه شي نو سلګونه لارې تازه سبزي او میوې خرابېږي چې د افغانستان سوداګرو ته ډېر زیات زیانونه رسوي. طالبانو د اپیمو په وړاندې عملیات زیات کړي چې له امله قیمتونه 3 چنده زیات شوي دي. طالبانو حکومت کې راتلو وروسته د اپیمو کرلو پر ضد کاروانې زیاتې شوي دي. کندهار کې اپیم کرونکي سخت پریشانه دي. حالاتو له وجې د اپیمو په نرخ کې هم زیاتوالی راغلی دی او اپیم 3 چنده ګران شوي دي. منشیاتو سمګلران هم ګران اپیم اخیستلو ته مجبوره شوي دي ځکه چې هغوی سره بله لار نشته. د پاکستان فوج وايي شمالي وزیرستان کې د طالبانو 4 کمانډانو بشمول 10 ترهګر وژلي دي. د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR د وینا تر مخه ترهګرو د موجودګۍ د خفیه اطلاعاتو وروسته د خیبر پښتونخوا ضلع جنوبي وزیرستان کې فوج اپریشن وکړو چې پکې د طالبانو 4 قومندانانو په شمول 10 ترهګر وژل شوي دي. بیان کې زیاته شوې ده چې د ترهګرو څخه وسله او امینیشن هم ترلاسه شوی دی. د ISPR وینا تر مخه په سیمه کې د نورو ترهګرو د لټون عملیات پیل شوي دي.
د ایران او پاکستان پولې ته نږدې د ایران لخوا ترهګرو په ډزو کې د فرنټیر کور یو ځوان شهید او یو بل زخمی شوی دی. د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR تر مخه ترهګرو په وړو وسلو د بلوچستان په چوکب سیمه کې د FC چک پوسټ به نښه کړې دي. د ISPR په وینا په ډزو کې د FC سپاهي مقبول شاه شهید او یو افسر جوبل شوی دی. د پاکستان د فوج بیان په وینا ایرانی چارواکو ته د پیښې په اړه خبر ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت به ملک ته غیر ملکی سرمایه‌کاري راوستو او د صوبې یو مثبت عکس پیش کولو لپاره په متحده عرب اماراتو کې د دوبۍ نړیوال ایکسپو کې برخه اخلي چې پکې د غیر ملکی سرمایه‌کارۍ لپاره د صوبایي حکومت مهم منصوبې به پیش کیږي. په دې منصوبو کې د سیلګرۍ، زراعت، صنعت، معدنیات، توانایي، انفراستراکچر او معلوماتي ټکنالوژي منصوبې شامل دي. د صوبې ثقافت، تمدن او آثار قدیمه نه متعلق شیانو نه علاوه په مقامي سطح تیار کړي شوي مصنوعاتو نمایش سره ثقافتي پروګرام به هم د دوبۍ نړیوال ایکسپو حصه وي. دوبۍ ایکسپو کې شرکت لپاره انتظامات او تیارانو په اړه غونډه تېره ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د صوبې اعلی چارواکو هم ګډون کړی دی. او د بنو حلال فوډ اتھارټي پر ضد د بنو مصالې منډۍ دکاندارانو احتجاج کړی دی. دکاندارانو تورونه لګولي چې حلال فوډ اتھارټي چارواکي په بازار کې د بنو نه مصالې بهر وړلو سره تاجر دکاندارانو نه مصالې او نور سامانونه دفتر ته وړي او زیاتې جرمانې ترې اخلي. تاجرانو زیاته کړه چې دوی نور د دې حالاتو سره مقابله نشي کولی او حکومت دې فوري اقدامات وکړي. د کاروباري هفته په درېیمه ورځ هم د ډالر په نرخ کې هیڅ کمی نه دی راغلی. رپورټونو تر مخه نن د کاروبار په نړۍ کې په انټر بانک کې د یو ډالر نرخ 100 روپو ته ورسېدو. بلخوا په اوپن مارکیټ کې د یو ډالر نرخ 100 روپۍ او 80 پیسو ته رسیدلی دی. د ډالر په نرخ کې ورځ تر ورځ زیاتوالی راځي او تر دې دمه د نن ورځ نرخ تر ټولو نه زیات دی. ملک کې د کرونا وبا څلورمه چپه روانه ده، خو بلخوا مرګونو او نوي مثبتو پیښو کې کمی هم راغلی دی. 2 میاشتې وروسته د کرونا کیسونو شمیر 2000 څخه کم شوی دی. په تیرو 40 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 52 کسان وژلي دي چې دې سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 20,000 کم او 200 ته رسیدلی دی. د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا مثبتو پیښو شرح 3% څخه زیاته وه. خیبر پختونخوا کې د کرونا له امله مړو شوو کسانو شمیر 15,500 او 25 ته رسیدلی دی. په تیرو 40 غنټو کې ملک کې 48,800 او 14 د کرونا ټیسټونه وشول چې پکې 1500 او 80 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر خبرداری ورکړې چې ویکسین نه لګولو خلاف د بندیزونو آغاز کې 2 ورځې پاتې شوې. د کرونا ضد ادارې یعنی NCOC تر مخه 10 سپتمبر نه به په غیر ویکسین شوي خلکو بندیزونه نافذ شي. NCOC ویل چې ویکسین کول د تعلیمي ادارو کارمندانو کورني او بهراني سفر لپاره لازمي ګرځول شوي. په داسې حال کې چې هوټلونو ته د تلو لپاره به هم ویکسین لازمي وي. ویکسین کول د سپتمبر تر 10 پورې د شاپینګ مالونو، د ودونو هالونو او نورو روزمره کارونو ته تلو لپاره لازمي دي. یاد دی وی چې هغه څوک چې ویکسین نه کوي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه به له ډېرو سهولتونو څخه محروم شي. او د انګلیش کرکټ بورډ لخوا معافي د پاکستان لپاره یو غټه کامیابی ده. د ټویټر د لارې په خپل بیان کې اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودھری ویل چې د انګلیش کرکټ بورډ لخوا د معافي اعلان د پاکستان لپاره یو غټه کامیابی ده. د کرکټ لوبغاړو، سفارتکارانو، نړیوالې میډیا او دغه ټولو خلکو شکرګزار یو چې په دې معامله یې د پاکستان مرسته وکړه. وفاقي وزیر ویل چې د پاکستان کرکټ خلاف یو بل سازش ناکامه شو. د انګلیش کرکټ بورډ مشر عین واټمور د پاکستان دوره منسوخ کولو په اړه معافي غوښتې ده او ویلي دي چې د پاکستان دوره منسوخ کولو فیصلې باندې د پاکستان بشمول د کرکټ مینوالو څخه بخښنه غواړم. هغه زیاته کړه چې د بورډ لپاره دا فیصله ډیره ګرانه وه، خو د لوبغاړو حفاظت زموږ اولنۍ ترجیح وه. امریکې کې د وژنو په پیښو کې 10% څخه زیاتوالی راغلی دی. د امریکې تحقیقاتي ادارې فیډرل بورډ اف انویسټیګیشن یعنی FBI د جرمونو په کلني ریپورټ کې ویلي دی چې په امریکې کې د قتل عام پیښو کې د کال 2020 په نسبت 10% زیاتوالی راغلی دی. FBI ویل چې په 4 کالو کې وړاندې ځل د جرمونو شمیر دونه زیات شوی دی. د پوهانو خیال دی چې نړیواله کرونا وبا د جرمونو پیښو کې د زیاتوالي یو لوی دلیل کېدای شي. نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دې کال د جرمونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کال 1980 نه وروسته دا په ملک کې د وژنو ریکارډ زیاتوالی دی. ریپورټ کې ویل شوي چې د پرتشدد پیښو شرح کې 5.8% زیاتوالی راغلی او په مجموعي توګه امریکا کې 1.3 ملیون د جرم پیښې ریپورټ شوي دي.
او تیلدار فصلونو کنولا او لمرپرستو په پیداوار کې د اضافې په غرض نصیر کلي کې د کاشتکارانو درنه غونډه شوې ده چې پکې د مردان د زراعتو شعبې ماهرینو د کرکیلې په نوي طریقو زور اچولی دی. نور تفصیل ګورو د کاټلنګ څخه د محمد ایوب په دې رپورټ کې. ضلع مردان کې د تیلدار اجناسو او په خصوصي توګه کنولا او نورپرستو په پیداوار کې د اضافې په غرض نصیر کلي کې د کاشتکارانو یو درنه غونډه فایل شوې ده چې پکې د ضلع ډایرکټر ډاکټر میر ختم، ډیپټي ډایرکټر ډاکټر پیر محمد خان، ایس ایم ایس عاصم خان، یوسف علي او حافظ محمد وسیم د کرکیلې په نوو طریقو خپلولو باندې زور واچو او وی ویل د حکومت د کسان دوست پالیسۍ تر مخه په کیمیاوي سرو او تخمونو باندې خصوصي رعایت ورکړی شوی دی. زمیدار دی د دغه موقع نه فایده اوچته کړي او د ایکړ په سر د پیداواري توان لا وده ورکړي چې ملک په خوراکي شیانو کې نورو ته لاس نه نیسي. په دې کې مختلف ماهرینو خبرې وکړې، د زمیدارو موږ واورېدې، سجیشن د ورکړو چېرې څنګه به موږ د آیل سیډ ډومestic پروډکشن چې کوم دی یا ملکی پیداوار څنګه سیوا کو، ځکه چې زموږ زیات زر مبادله نو هغه زموږ په امپورټ باندې یا په درآمد باندې د آیل سیډ یا د خوردني تیل چې کوم دی هغې باندې خرج کیږي. او زمیدار چې دی نو په دې دغه باندې ډېر خوشحاله شو او ستاینه یې وکړله چې لکه د محکمې زراعت د طرف نه داسې قسمې غونډې دي جاري او ساري. پاکستان چې دا په $2 ارب رقم چې دی زمونږ زر مبادله په دې تیلو راغوښتو باندې د ملکونو مختلفو ملکونو نه مونږ خرج کوو. نو د حکومت غټ مقصد هم پکې دا و چې داسې یو پروجیکټ جوړ کړو، پروګرام جوړ کړو چې زیات نه زیات تیلدار فصلونه په پاکستان کې وکرل شي. محمد ایوب هم پښتو 1 نیوز تحصیل کاټلنګ. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. او د پاکستان کرکټ ټیم شاهین به راتلونکي میاشت کې سریلانکا ته سفر کوي. قومي ټیم به دې دوره کې 2 څلورورځني او 3 ونډې مقابلې کوي. پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د وینا تر مخه د پاکستان شاهین به د اکتوبر په 21مه سریلانکا ته ورسیږي. د پاکستان شاهین لومړی څلورورځنۍ لوبه به د اکتوبر په 28مه او دویمه به د نومبر په 4مه ترسره کیږي. لومړی یو ورځنۍ لوبه به د نومبر په 10مه، دویمه د نومبر په 12مه او دریمه به د نومبر په 15مه ترسره کیږي. وقار یونس او مصباح الحق نه پس د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان هم د خپل عہدې څخه مستعفي شو. د ریپورټونو تر مخه وسیم خان په اختیاراتو کې کمی لامل استعفا ورکړې ده. د وسیم خان د کار موده روان کال 2020 د فروری میاشت پورې وه. وسیم خان غوښتل چې خپل موده وغځوي او د اختیاراتو نشتوالي هم د استعفا یو وجه وه. ښاغلي وسیم خان خپل استعفا د پی سی بی مشر رمیز راجا ته وړاندې کړه. د استعفا په اړه به بورډ اف گورنرز فیصله کوي. د پاکستان کرکټ بورډ د وسیم خان د استعفا خبر تصدیق کړی دی او نن به د پی سی بی په اجلاس کې په دې موضوع خبرې اترې کیږي. د غونډې مشري به د پی سی بی مشر رمیز راجا کوي. هم پښتو خبرونه کې اوس وخت شوی د موسم د حال. د ملک په زیاترو میدانی سیمو کې به موسم ګرم او اوچ وي، خو سند، جنوبي پنجاب، جنوبي بلوچستان، کشمیر او خواص سیمو کې د تیزو هواګانو سره د نور باران امکان دی. تیر شوی روز کې ملک په زیاترو سیمو کې موسم ګرم او نوجنو، خو سند، کاکول، لزبیلا، کشمیر او خواص سیمو کې بارانونه شوي دي. د ټول نه زیات باران په دادو کې 40 ملي لیټره ریکارډ شوی دی او د ټول نه زیاته ګرمي په تربت او سبي کې 42 ډیګري سنټیګریډ پریوتی ده. پښتو خبرونو سره تر دې دمه همدغه عمره د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ. د الله پامان.